د تاشقرغان دره د خلم ولسوالۍ له مشهورو ځایونو څخه چې د اوړي په موسم کې د ناک، زردالو، بادام او انځرو پراخه محصولاتو لرونکې سیمه چې د شمالي ولایتونو مسافر له اوږده سفر وروسته ارومرو د تاشقرغان د تنګې په خوله کې انځر خوړلو او اخیستلو لپاره تم کیږي. ای که تاشقرغان بیایی و تاشقرغان با می انار و انجیرش مشهور است. ای که تاشقرغان بیایی و با انجیر نخوری دیگه میوه تازه است، میوه فصل است، باید بخورین دیگه. میوه فصل بله خوب است، خوشمزه است، مزه‌دار است. د دې ځای یو انځر پلورونکی وایي د ورځې له 100 تر 200 منو پورې انځر پلوري. انجیر در افغانستان دیگه در این طرف های اکنج پلخمری و کابل و اکنج قندوز و همین طرف ها میره. ولی چند روز پیش که بودم ما 100 کیلو 200 کیلو 300 کیلو اکنج ما هر طرف روان میکردیم. ولی وقتی که کم شده با دکان میفروشیم دیگه بسیار فروشات مال یه ذره ضعیف است که به خاطر کم شده. احمد خان اته کاله کېږي چې په خلم ولسوالۍ کې د انځرو په بڼوالۍ بوخت دی. انجیر تنگی تاشقرغان بیخی نامی است. مزار شریف میرین، بلخ میرین، سمنگان میرین، پلخمری میرین، قندوز میرین. این بیخی یک میوه است که بیخی دمین او کابل میرین. این یک رقم میوه است که بسیار یک نازک میوه است. بسیار یک گوه ارزت یک چی داره. په دې موسم کې د انځرو میوې د ډیرو کورونو دسترخوانونه لا رنګین کړي.